السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو، نن د سره د صلات تسبیح په اړه معلومات شریکوم. امید دی چې تاسو یې هم وکړئ. دا په ټول عمر کې باید چې یو ځل وشي. نو راځئ چې دا صلات تسبیح مونځ ټول ترتیب یاد کړو. دا لمونځ 4 رکعاته دی، په یوه نیت سره کېږي او دغه تسبیحات په هر ځای کې ویل کېږي چې تاسو به جدا جدا ووایئ. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه تسبیحات تر ثنا وروسته په ولاړه کې ویل کېږي، یعنی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. د دې وروسته به دغه تسبیحات وایي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا 15 ځلې وایي. بیا وروسته تر قرائت وروسته په ولاړه کې ویل کېږي، یعنی الحمدلله ټوله اخلاص کړه، سورت دې ټول ویلی. د هغې وروسته بیا 10 ځلې وایي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا د قرائت ته ځي، رکوع ته قرائت اخلاص کړئ، تسبیحات اخلاص کړئ، رکوع ته لاړئ. په رکوع کې تر تسبیحات وروسته ان تسبیحات دی ویل، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم. د دې وروسته 10 ځلې ویل کېږي چې بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا چې کله د رکوع څخه په ولاړه کې چې ودرېدلې، سمع الله ولمن حمده ربنا ولك الحمد، په دغه ځای کې هم 10 ځلې ویل کېږي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا په اوله سجده کې کله چې سجدې ته لاړې، تسبیحات یې وویل، د هغې وروسته 10 ځلې ویل کېږي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دوه سجدو په منځ کې کله چې د لومړۍ سجدې څخه راجګ شوې، په جلسه کې کېناستې، دې وخت کې بیا 10 ځلې ویل کېږي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بیا چې کله دویمه سجدې ته لاړې، په سجده کې تسبیحات وروسته بیا ویل کېږي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دغه د لومړي رکعت ترتیب دی. دویم رکعت چې کله جګ شوي ودرېدلې، نو لومړی به دا تسبیحات ووایي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دویم رکعت په اول ځل کې چې دا تسبیحات وایي، نو 15 ځلې به وایي، لکه څنګه چې د ثنا وروسته په اول رکعت کې ویل کېږي 15 ځلې. نو داسې به په دویم رکعت کې 15 ځلې دا وایي. نور ترتیب یې هم هغه شان دی. قدرمنو، تاسو یې هم وکړئ او نورو ته یې هم ترتیب وروښیئ، تر څو موږ تاسو دواړه د ثواب ګټونکي شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.